سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. رنبیر کپور له عالیه بټ سره واده کوي، خو کله؟ د بالیوډ سینما دوه نامتو ستوري رنبیر کپور او عالیه بټ به ډیر ژر واده سره وکړي. دا دواړه فلمي ستوري له څو میاشتو راهیسې خپل واده ته په چمتووالي بوخت دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه دواړو نامتو ستورو له اوږدې مودې راهیسې د خپل واده لپاره چمتووالي باندې بوخت دي. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه ستوري به کله او چیرته سره واده کوي. رنبیر کپور او عالیه بټ د خپل واده لپاره د کار لپاره په فلمونو کې کار هم پریښی او یوه اوږده رخصتي پیل کړې ده. عالیه بټ او رنبیر کپور د 2020 زیږدیز کال په پیل کې هم د نوي کال په ویاړ په بهرني سفر وتلي وو. دغه ستورو د واده او له واده نه وروسته د هانیمون په اړه هم ګڼې ګونګسې دي او په ټولنیزو رسنیو کې د دوی د مینوالو لخوا ګڼې څرګندونې کیږي. ځینې مینوالې له دوی نه غواړي چې ژر تر ژره واده وکړي او د یوه نوي فلم جوړولو لپاره دې تیاری ونیسي. ځینې بیا لیکي چې که رنبیر عالیه بټ ته ډالۍ ورکوي نو له ده سره دې مشوره وکړي، او ځینې خو بیا دغه ستورو ته دا مشوره هم ورکوي چې له واده وروسته کوم ځای ته په هانیمون ولاړ شي او کوم هیواد کې کومې سیمې او ساحې نندارې کړي. د رنبیر کپور مور نیتی سنگ او پلار ریشی کپور د خپل زوی واده ته ډیر په بیړه کې دی او د هغه د واده لپاره یو نوی کور هم جوړ کړی دی چې خورا زیات مصرف پرې شوی دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه نوی کور چې د رنبیر کپور د مور او پلار لخوا د هغه د واده په خوشحالۍ کې د هغه او عالیه بټ لپاره جوړ کړی او د کرشنا راج نوم یې پرې ایښی دی.